افغان جرنالست ظریف فهیم صاحب موږ سره ولاړ دی دنه د نننۍ لوبې په حواله تپوس کوو څنګه ولوبه ډېره زیاته مننه د تاسې نه او شمشاد ټلویزیون نه لوبه ډېره زیاته ښایسته لوبه وه او د افغانستان د لوبغاړو سره چې ما تېره ورځ کومې خبرې کړې وې هغوی ویلي چې افغانستان به سبا ته څه رقم لوبه کوي لکه دا نن نو د هغې په مطابق باندې روان دي د بالنګ شعبه ډېره زیاته ښه وه د خلکو دا تمه نه وه چې د افغانستان بالران به د استرالیا د تیزو توپ وهونکو په وړاندې باندې دغه شانتې توپ اچونه وکړي ما دپاره ډېره جالبه دا وه چې د استرالیایي خبریالانو سره زما کومې مرکې چې وشوې هغوی ډېر امپریس شوي وو ډېر زیات تاثیر لاندې راغلي وو چې یاره موږ د خپل ټیم سره ډېر پاتې شوي وو او د افغانستان نه زموږ دومره توقع نه وه چې د افغانستان کرکټ هغه لوبغاړي چې دي هغه به وکولی شي چې زموږ بالران دومره زر زر سوخ کړي او په دې پرې نه دي چې په 500 اورونو کې دوی د 300 پورې منډې جوړې کړي نو د هغوی هم امید دا و چې یعنی انشاءالله چې افغانستان کرکټ ښه راتلونکی لري د خلکو دا ملي جذبه چې دی وکړه جنډې په لاس کې وته په دې سوال زه سره د دې چې زه ډېر زیات احساساتي شوی وم کله چې ما له عامو خلکو سره خبرې کولې دلته چې ګراونډ ته راغلي وو د هغوی سره مې خبرې کولې او زه په دې چاپېره ګراونډ کې چې وګرځېدلم د خلکو هغه نظریات مې چې له نږدې ولیدل او د هغوی خواته ورغلم ډېر زیات د افغانستان د ټیم سپورټ و او د افغانستان دپاره دعاګانې کولې د افغانستان خلک بې نهایته زیات خوشحاله دي چې شارجه کې د افغانستان بیرغ رپیږي او د افغانستان په نمایندګۍ باندې یو څوک راځي او د استرالیا غوندې یو ټیم سره لوبه کوي نو ډېر زیات د هغوی د تاثیر لاندې هم چې افغانستان نن ډېره ښه لوبه وه ډېره مننه ستاسو تاسې نه شمشاد ټلویزیون نه چې دغه شانتې ښکلي پروګرامونه د افغانستان د کرکټ د سپورټ دپاره جوړوي ډېره مننه